د کندوز ولایت سپینزر اماراتي شرکت مسؤلین وایي د دغه شرکت پر ځمکه جوړیدونکي سړکونه او ودانۍ د انجنیرۍ له اصولو سره سم په پوره معیاري ډول جوړیږي. د سپینزر اماراتي شرکت مسؤلین وایي د پروژو کیفیت ته د پاملرنې لپاره د تخنیکي متخصصینو لخوا هره پروژه له نږدې څارل کیږي. چارواکي زیاتوي چې د موادو د انتخاب، ډیزاین او عملی کار ټول پړاوونه د انجنیرۍ له اصولو سره سم ترسره کیږي چې د روانو پروژو د کارونو له بشپړېدو وروسته به د ښاریانو ډیری ستونزې ورسره حل شي. چې فعلا په ښار کې موږ یوې ستونزې سره مخ شو چې دا موجود ښار د ښاریانو تقاضا نشي تکافو کولی. دې لپاره چې نفوس ډېر زیات شوی دی او ترانسپورتي زیربناوې یا سړکونه یا اټۍ چې دي په هغه معیار او ستندرد نه دي جوړې شوي چې کوم چې د فعلا اثر ځواب ورکوونکي اوسي. نو الحمدلله په سپینزر اماراتي ځمکه باندې چې کوم ښارونه ابادېږي د کې ټول ستندردونه معیارات په نظر کې نیول شوي دي. ډېر پراخ سړکونه دي، هټۍ ډېرې منظمې دي، مسجدونه او البته دا د اسلامي امارت د مسؤلینو تر بشپړ څار او نظر لاندې طرحه شوي ډیزاین شوي او لګیا جوړیږي. بلخوا د کندوز ښار اوسیدونکي د سپینزر اماراتي شرکت پر ځمکو د روانو پروژو کارونه ستایي او وایي د دې شرکت سړکونه او ودانۍ د ښه کیفیت او ښکلا له امله د ښار د بڼې په سمون کې مثبت اغیزه لري. د کوم پروژه چې اوس په حال په کندوز کې کار پر روان دی د سپینزر په ساحه کې چې کوم دغه تعمیرات جوړیږي نو دا کې ډېر ښه دوکانونه هم دي او نور هم د جاران لپاره ډېر ښه خوندور او د کار ساحې برابرې شوي دي. نو په دې نظر باندې موږ ډېر خوشحاله یو، خاص کر د کندوز لپاره ډېر یو د افتخار خبره ده او بیا بالفعل حال د ټول افغانستان د هر ولایت لپاره ډېر د افتخار او یو غوره کار دی چې دلته بالحال په کندوز کې روان دی د افغانستان اسلامی امارت دخوا. این پروژه‌ای که فعلا در شرکت سپینزر شروع کرده در ولایت قندز واقعیت یک پروژه بسیار عالی بسیار خوب است برای پیشرفت قندز، خصوصا قندز و افغانستان. دیگه در اینجا میتونم که در این ساخت پروژه برای یک تعداد کار پیدا شود و تعداد شرکت ها، کاروبارهای انواع مختلف، تولیدات مختلف در اینجا صورت بگیره که برای پیشرفت قندز و خصوصا افغانستان بسیار مهم و بهتر است. د یادونې ده چې سپینزر اماراتي شرکت د خپلو تولیداتو ترڅنګ د ودانیزو چارو جوړېدو په برخه کې هم فعاله ونډه لري او په وروستیو کلونو کې ګڼې پراختیایي پروژې د تطبیق په موخه پیل کړي دي.